دغه آیت ورته راغلی الله له طرفه څه ورته فرمایي محترمو واذکروا نعمت الله ای د مدینې خلکو علماو لیکلي دي خطاب د مدینې خلکو ته ده خو مفعول عام ده تر قیامته پورې هر چا ته خطاب کېږي قرآن څه وایي واذکروا نعمت الله یا اهل المدینه ای د مدینې خلکو ای مهاجرو ای انصارو هغه وخت یاد کړئ اذ کنتم اعداء چې کله تاسې یو بل من سره دشمنان وئ مدینه کې څومره وحشت تېر شوی هغه باندې زه خبرې نه کوم هغه زوړ تاریخ ور یادوي او ورته وایي چې نن سوچ وکړئ تاسې منځ کې دشمنۍ وې تاسې منځ کې بدبختۍ وې غلا وې خو د قرآن له برکته د رسول الله صلی الله علیه وسلم له برکته تاسې ورونه وګرځېدلی فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسې ورونه ورونه شوئ مدینه منوره کې د مهاجرو د انصارو منځ کې چې کوم اخوت شوی ده تاریخ دیغه عاجزه ده دغه آیت خطاب ما او تا ته ده د وخت امارت مسؤولینو ته ده د خوست هر فرد ته ده قرآن څه وایي واذکروا یاد کړئ ای د خوست اولسه ای د خوست غیور اولسه هغه وخت یاد کړئ چې د افغانستان سرحدات محفوظ نه وو هغه وخت یاد کړئ چې د افغانستان ځمکه محفوظه نه وه هغه وخت یاد کړئ چې د افغانستان اسمان محفوظ نه وو هغه وخت یاد کړئ ای ولسه چې د شپې محفوظ نه وې د ورځې محفوظ نه وې د تا ځوان محفوظ نه و د تا مدرسه محفوظه نه وه د تا مدرسه محفوظه نه وه د تا مړی محفوظ نه و د تا هدیره محفوظه نه وه د امارت له برکته د ډېرو شهیدانو فدایانو د قربانۍ له برکته نن د تا سرحدات محفوظ دی نن د تا ځمکه محفوظه ده نن د تا اسمان محفوظ ده نن د تا عالم محفوظ ده نن د تا قومي مشر محفوظ ده نن د تا هر عزت محفوظ ده بیا ته وایي واذکروا یاد کړئ ای د امارت مسؤوله ای مجاهده ای قمندانه ای هر فرده هغه وخت یاد کړه اذ کنتم فی الجبال تاسې په غرونو کې اوسېدلی په غرونو کې تاسې چا نه پرېښودلی په دښتو کې چا نه پرېښودلی په شپو کې چا نه پرېښودی په ورځو باندې چا نه پرېښودلی هغه نعمتونه یاد کړي هغه درنه هېر نه شي نن الحمدلله په هغه ژبه یې ولاړې چې چا په تصور کې دا نه شو راتلی دلته د وخت فرعونیان ولاړ علماو سپینګیرو مشرانو ته دا سوچ نه شو راتلی چې دلته بدرېږي نو محترمو زه هم درته وایم راځئ هغه زړو حالاتو ته وګورو په نن دې حالاتو باندې شکر وباسو رسول الله مبارک فرمایي من لم یشکر الناس لم یشکر الله ای مجاهد اولسا که موږ تاسې د دې امارت شکریا ادا نه کړو که موږ تاسې د شهیدانو ته دعا ونه کړو که موږ تاسې د فدایانو ته دعا ونه کړو بیا موږ تاسې د الله نعمت نشو ادا کولی خدای نخواسته د موږ او د تاسې د ناشکرۍ د وجې دا عظیم نعمت رانه وانخلي محترمو لږ وخت کېږي چې زه د شیخ زاید پوهنتون خادم مقرر شوی یوه خاطره درته بیان کړم دلته شل کلن داسې وحشت تېر شوی چې ما یو ځل د پوهنتون ملازمین او محصلان راټول کړل څنګ کې مې ځان سره کېناو لړزېده ما ورته ماما ولې کاکا په ژړا څه وایي محترم مولوي صاحب دلته مونږ چا نه راپرېښودلو دا د پوهنتون اداره ما له اوسه نه ده لیدلې 4 کاله کېږي چې زه دلته محصل وم 12 کاله کېږي چې زه د دې پوهنتون وایي 12 کاله کېږي چې زه جارو وایم دا ولې صفا کوم خو رئیسه محترم زه دې ریاست ته نه یم راغلی زه په دې چوکۍ باندې نشم کېدلی دلته مونږ د انسان په نظر باندې نه کتل کېدل ما چې کله سوچ وکړو دا 20 کاله هغه د جهالت د زمانې وحشت تېر شو تاسې ته معلومه ده ما په سر باندې لاس کېښود سپینې ږیرې مې ونیو چې کاکا اسلامي امارت چې دا دومره فدایي حملات وکړل دا دومره قربانۍ ورکړې په لکونو علما شهیدان شول په لکونو سپین ږیري شهیدان شول کونډې شولې رنډې شولې
د تا د عزت دپاره ای سپین ږیرې، د تا د کور والا د عزت دپاره، د تا د خاورې د عزت دپاره الله رب العالمین دې موږ ولس ته او دغه شان امارت ته توفیق راکړي چې د دې عظیم نعمت شکریا ادا کړو. خدای دې نه کوي چې زموږ د بدو اعمالو د وجې نه او د ولس د ناشکرۍ د وجې نه دغه عظیم نعمت لاړ شي او بیا هغه زوړ تاریخ ته ورشي. په اخر کې زه محترم معین صاحب ته او محترم د غونډې ګډونوالو ته او د محترم ناظرین صاحب نه ډېر تشکریا ادا کوم چې ما ته دغه اجازت راکړې چې ستاسې مخکې ودرېږم. بیا د دین نه ډېره بښنه غواړم، دغه د ما ځای نه ده، خو متاسفانه د ما محترم ورور شیخ الحدیث عبدالرحمن هغه د مدنیزې له وجې پاکستان ته علاج دپاره تللی، نو ما ته ناظر ته دا امر وکړو، خو بیا هم بښنه غواړم، لیکن په اخر کې د ټول خوست ولس له طرف په نمایندګي باندې جناب معین صاحب ته دومره وایم چې موږ د تا د راتلو نه ډېر شکرګزار یو. موږ د تاسې د دې احسان بدله نه شو درکولی، اول د رب العالمین نه به دې درته غواړو، خو بیا شاعر وایي دا هدیره ده، دا د ستړیو ځای ده، دلته شاهان هم قافلې اړوي. موږ ستاسې ولس یو، ولس امارت ته، امارت ولس ته، د خوست غیور ولس لکه څنګه چې 20 کاله جهاد کې الحمدلله کومه همکاري کړې ده او نه ده سپمولې، اوس هم د امارت سره اوږه په اوږه ولاړ ده. خو په اخر کې زه یو دوه هیلې کوم، ای غیور ولسه، لکه څنګه چې جناب معین صاحب راغلی، د موږ د خوست هر سپین ږیري، هر ځوان دا تمنا ده چې کاشې بار بار د امارت رهبران دلته راشي. د ما د ټول په نمایندګي دا هیله ده چې جناب معین صاحب او والي صاحب کوششونو په ذریعه سره خدای داسې یو وخت راولي زموږ دا تمنا او هیله ترې کوو چې زموږ خوږ رهبر د امارت سربراه امیر المؤمنین شیخ الحدیث هیبت الله دلته راولاړي. د ټولو دا تمنا ده که نه تمنا؟ ټول لاسونه جګ کړئ، معین صاحب تاسې همکاري راسره وکړئ، خدای دې داسې وخت راولي چې دلته موږ سره خپل رهبر ولاړي، دا د خوست د خلکو دغه سترګې یخې شي، دې په خپلو سترګو باندې وویني. او په اخر کې یو بله هیله دا کوم چې جناب معین صاحب خوست ولایت یو سرحدي ولایت ده، د ګاونډي سره یو ډېر لوی ستراتیژي سرحد لري، د غلام خان بندر لرو. متاسفانه بار بار د تېرو مسؤلینو لپاره دلته افتتاحې شوي دي، خو څه نتیجه یې نه ده ورکړې. محترمو تاسې زموږ د سترګو ګلانې، زموږ د غلام خان بندر باید داسې ترانزیتي بندر شي لکه د توخم بندر چې شوی، لکه د بولدک بندر شوی. محترمو دا خبر به تاسې ته معلوم وي، د کراچۍ نه چې کله یو موټر او کانټینر راوان شي او کابل ته ځي، ما ته چې څومره معلومات ده تقریبا د خوست په لاره، د غلام خان په لاره او د پېښور یا د بولدک په لاره تقریبا 200 کیلومتره دا لاره ده. نو د ما د محترم میلمنه دا هیله ده د تاسې په طلب باندې زموږ ټولو دا مقصد ده چې دغه سرحد د ترانزیتي سرحد شي. یو خو د ټول ولس ګټه پکې ده، د خوست ګټه پکې ده، او الله رب العالمین دې ما ته او تاسې ټولو ته هغه څه چې په دې غونډه کې واورېدل د عمل کولو توفیق راکړي. اخر کې یو ځل بیا زه د ټول ولس نه غواړم موږ د امارت سره، د محترم جناب عیسی سره، د شیخ الحدیث